د هلمند ولایت د عامې روغتیا رئیس الحاج ډاکټر نقیب الله فاتح د لارښوونې پر بنسټ د خوړو او درملو د څارنې او پلټنې امیر ډاکټر سردار محمد قاصد او د مساکله ولسوالۍ د عامې روغتیا امیر ډاکټر ضیاء الحق ضیا صاحب په داسې حال کې چې د امنیه قومنداني امنیتي مسؤلینو عملتیا کول د یادې ولسوالۍ په بازارونو، دوکانونو او ګدامونو کې هر اړخیزه څارنه ترسره کړه. د یادې څارنې په ترڅ کې هغه خوراکي توکي چې تر وخت تېر وو او د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن بلل کېده راټول سول. د څارنې د ټیم له لوري ټال شاوخوا 11 ټنه تر وخت تېر خوراکي توکي راټول او وروسته د روغتیايي اصولو سره سم وسوځول سوه ترڅو د خلکو روغتیا ته زیان ونه رسوي. په دې څارنه کې د مساکله ولسوالۍ د روغتیا مسؤل، د خوړو او درملو د څارنې ټیم او اړوند مسؤلینو ګډون درلود. مسؤلینو د هټیو دوکانونو مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې هم وکړې چې د خوراکي توکو د ساتنې شرایط مراعات کړي او هیڅکله تر وخت تېر خوراکي توکي بازار ته وړاندې نه کړي. مسؤلینو وویل چې دا ډول څارنې به دوامداره توګه ترسره کیږي ترڅو د خلکو روغتیا خوندي او بازارونه له بې کیفیته او تر وخت تېر خوراکي توکو څخه پاک وساتل شي.